الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، د دنیا چې کله نه آباده شوې ده، رب العالمین د دنیا د آبادۍ لپاره د هغې څه قاعده قانون جوړ کړی دی. ورځ کېږي، سهار کېږي، ماښام کېږي، شپه کېږي. دغه رنګې دنیا ته انسان راځي، لویږي، بیا د هغه نه چې کوم اولاد پیدا کېږي، د هغې اولاد که مسلمان نو نکاح کوي، که غیر مسلم نو واده کوي، خو د خپل مذهب په طریقې. د هر مذهب کې واده او دغه رنګې جنسي تعلقات خامخا ساتل کېږي. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې نکاح سنت. علماء کرام فرمایي چې نکاح سنت ته په یو وخت کې د باندې ځواني رااله او دی نکاح نه کوي او دی ګناهونه کوي، دی بیا مجرم دی، په ده باندې واجب دی چې بیا نکاح وکړي. ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي چې بېشک ما تاسو ته رسولان درلېږلي وو او هغې رسولانو دغه چې ما تاسو ته رسولان رالیږلي وو، نو د هغې رسولانو، د هغې پیغمبرانو سوي دیویان. یعنی ما چې د تصوره پیغمبران درلېږلي وو، نو ټولو پیغمبرانو نکاحګانې کړې وې، نکاح یې کړې وه، ښځې یې وې. نو چې تاسو نکاح کوئ، د دنیا تر ټولو ګناهونو بچ کېږي. لکه فرمایي که نه چې کله یو انسان وادو کې د دې ایمان کامل شي، چې د دې ایمان کامل شي، دی ګناه نه کوي، دی چې د خواهشاتو طرف ته ځي، دی کور ته لاړ شي، خپلې ناوې سره جنسي تعلقات قایم کړي، باقي به دې ته اجر ملوي. نن سبا علاقات کې ودونه وکړي، کال خو لرې خبره چې میاشت یې کړې، میاشت تېره کړي، نو بیا څه چل کوي؟ یو ځای کې خوله وهي، یو پسې بل پسې بل پسې، یو جنۍ
سره خبرې کړې بل سره خبرې کړې ولې وجه څه وایي خپله یې د زړه پوه شو علما فرمایي که انسان ټول عمر هر وخت نوې نوې جینۍ سره نکاح کوي د ده به بیا هم سترګې مړې نه شي د دنیا کې د ټولو نه حسینه جینۍ ده ته به ډېره داسې ښکاري لکه حوره دا خو د دې نه ښایسته به نشته او چې کله هغې سره نکاح وکړي یو څو ورځې ورسره تېرې کړي ورته بدرنګه ښکاري بدرنګه جینۍ ورته بیا ښایسته ښکاري دا خو د شیطان یو سازش دی یو جال دی چې مسلمان پکې راګیري بدرنګه جینۍ ورته ښایسته کړي او خپله ښایسته کوروالی هغه ورته بدرنګ د لومبی جال د شیطان دا دی دغه رنګې تاسو به د طلاق مسایل راځي که چې کله لومبۍ ښځه پرېږدي او په هغې باندې ستومانې او یاره چې استاد په غوسه کې مې طلاق ورکړی دی که بس په ځان ما ورته په رضا به څوک جینۍ پرېږدي په رضا به څوک طلاق ورکوي او چې کله بیا طلاق ورکړي بیا هغې باندې ستومانۍ بل جینۍ وکړي بیا راته وایي استاد چې په هغه زړه دې ښه وه که نه متعصب په مصیبت مسار دی بیا د هغې زړې هغه ارمان وله ورځي الله رب العزت دغه رنګې الله رب العزت د ټولو نه غټ نعمت انسان ته چې ورکوي نیکه بیبي ورکوي نیکه بیبي درکړه اولاد به دې نیک وي اولاد دې کله نیک وي تربیت دې نیک کېږي چې تربیت یې نیک کېږي نو کور به دې جنت وي د خدمت صفت به یې پکې نن سبا خو چې دا جنکۍ ودونه وکړي نو داسې کېږي درته پلار له دې زه خدمت نه کوم پلار له یې خدمت کوم هغه ورځ یو واقعه راغلې وه یو قاري صاحب راته ویل استاد جي واده مې کړی ډېر په مصیبت باندې ما وایي وجه څه وه استاد جي واده مې کړی دی مې ښځې ته ویل چې د مور پلار خدمت مې وکړه ویل ما ستا مور پلار خدمت خو په ما نشته نو ما ورته داسې کار به وکړي لاړ به شي ورته به ووایو چې د مور پلار د خدمت دپاره زه بلې جینۍ راولم ستا خدمت به هم کوي زما به هم کوي زما د مور پلار به هم کوي وایي نه نه چپ شه چپ شه وایي دا رنګ دې خارې شه زه دله کوم کار دا سره ټوکې کوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې رب العالمین دنیا ته انسان رالیږلی دی د ځمکې زینت یې رالیږلی اني جاعلک فی الارض خلیفه د ځمکې زینت انسان رالیږلی دی دی په عمل باندې ځان ښایسته دی او که چېرې دی د خپل عمل باندې ځان ښایسته نه کړي نو رب العالمین دته وایي چې په ځمکه ولا تفسدو فی الارض په ځمکه باندې فساد مه خوروئ په ځمکه باندې چې کله فساد خورئ نو الله رب العزت ورسره بیا څه چل کوي الله رب العزت بیا رانیسي دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی د هغه خواهشات پوره کولو دپاره دته یو جایز لار ښودلی چې نکاح او که چېرې دې نکاح کولو هم ماشاءالله نن سبا ډېرې ښکلې طریقې دي که نه دا پکې د نخریزو رشوه دا پکې د اوربل رشوه دا پکې د دې رشوه دا پکې دې رشوه واده ته به هفته پاتې وي یو هفته مسلسل به دغه رسومات د هندوانو دا رسومات به چلیږي او چې کله دا رسومات چلیږي وخت تیر شي واده تیر شي میاشت تیر شي یاره دې زوی له مې واده کړی زه خو خیر ته کېنولی دوستانو عزیزانو چې کله هغه واده کولو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دې ځان ته مخې ته ایښې وه نو سپوي دا زوی له واده کړی دی قرضونه دې وله اخیستي څیزونه دې وله خرڅ کړي ما که زوی یې بیا څه چل کوي وایي یاره جي تعویضونه یې ښځې بې تعویضونه کړي زوی یې رانه جدا ښځې بې تعویضونه کړي دي عمدت کې د ښځې پسې تاسو ګرځېدئ ورځه شپه مو په ځان یو کړې وه یو زوی یمه دی نیازبین زوی یمه دی ورځه شپه به دواګانې کولې خویندې ورپسې جدا ګرځي مور پلار ورپسې جدا ګرځي چې ښځه وله وکړي کور ته یې راولي هم د کور که خلک که خویندې مور یې صحیح ورته کور دشمنان شي چې کله یې دشمنان شي بیا څه چل کېږي زوی ورته وایي یاره چې جدا کور راله راکړه بابا کور کې مې ځای نشته یو کور ودې کتل دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې خپلو بچو له کله هم نکاح کوئ داسې ځایونو کې ورته نکاح کوئ چې رسم و رواج پکې نه وي ماته چې زوی له
جینۍ کوو ورته جهیز به ورسره څومره وي ټیک ته تاسو خوا وکړل جهیز به ورسره څومره وي فرنیچر به ورسره څه څه وي صوفي به کومې د چینوټ والا صوفي به وي چینوټ فرنیچر به وي کم فرنیچر به وي ورسره فرنیچر مطالبه دې کوو د کراکرۍ مطالبه دې کوو تر هېڅې پورې اوس خو هغه ورځ یو کس ته خبرې استاد چې اوس پکې ګاډی غواړي د جینۍ د کور نه پکې ګاډی غواړي چې ګاډی به ورسره وي دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ معاشرې نه جهالت ختمولو دپاره یو واحد حل دا دی واحد یو حل دا دی چې نکاح اسانه کړي نکاح اسانه تاسو په زوره کړه یو صحابي رسول راځي مسجد نبوي کې موس کوي سر یې لوند دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي وښکاري دا د لامبلې دي سر دې لوند دی وجه څه وجه ده او څو ورځې غیب وي چېرته وي جواب کې ورته وایي د الله رسوله زما د واده یو څو ورځې کېږي زه واده له تلم نکاح مې کړی و لنکي ځای کې د هغه ځای نه راتلم د 2 ورځې په هغې باندې ولګېد نبی علیه السلام ته خوشحاله شو مبارکي وله ورکړه مبارک شوی الله یې ته مبارک نن سبا د ودونو ورځې شپې دي په ایمان یې ووایې چې کوم ځای کې په کوم کور کې وادي د بیمار خیال نشته د تېرېدونکي خیال نشته د ګاونډي خیال نشته د موس خیال نشته د موس دلته جمع ولاړې جمع هغه یې ډولکي او ډولکو په شان شي ته څه وایي ډېک ورته وایي که څه وایي ورته هغه شی روړي په رب یقین وکړه که څوک ته په ارام جمع کولی شي هغه وایي چې نه ماما د خوشحالي زه به ډرم غږوم ټولې دنیا ته به یې غږوم زه به پټاخې خلاصوم ټولې دنیا ته به یې ښیم لکه خدای دې پوهه کړم چې ته دا دومره خوشحالۍ کې دومره یې درز ګوبل راغستی ټیک ته کوه خو یو وخت کې کوه د جمع خیال وساته د موس د تقدس خیال وساته د جومات د تقدس خیال وساته جومات په خوا کې به ګاډی تېرېږي دی به پکې دومره پتیزه باندې ډېک لګولي چې ګاډي پسې به شاته پایپ اوچتېږي دومره غټ درزارې به کوي یا پایپ ورپسې شاته اوچتېږي دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې رب العالمین انسان پیدا کړی دی انسان لې موقع ورکړی ده پړی ورته ښه کلاه واچولی دی خو ډېره الله رب العزت رسۍ ډېره اوږده ده چې بیا یې داسې راکاږي یا ته ډېرې چغې ډېر ښه خلک مې لیدلي دي چې عربپتیان و عربیتان نن سبا لاړ شئ ویې ګورئ په کم حال کې داسې خلک چې غریبانو فقراو مساکینو نن سبا لاړ شه ډېر خوشحاله دي وجه څه وجه ده رب العالمین دا هر څه د رب العالمین په لاس که ته وایې زه مالدار یم رب العالمین مالداره کړی که ته وایې زه غریب یم رب العالمین ما غریب کړی که ته د دنیا باندې تړلی ووایې لکه یو ډوډۍ غریب وخوري دا مالدار فقیر یې وخوري ټول لکه یو ډوډۍ دپاره باندې تړلی وایي مسافرۍ کوي هر څه کوي خوشحالۍ کوي هر څه څوک پکې خوشحاله دی څوک پکې خفه دی څوک پکې په ژړا دی هر قسمه طبقې والا هر قسم خلک به تا ته په دنیا کې میلاو شي خو د رب العالمین د نعمت شکریه به یو کس ورته ادا کړي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې نکاح سنت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې تاسو نکاحګانې په جومات کې کوئ د نکاح په خوشحالۍ کې څه کجورې شوې دغه رنګې نور خو اګسې پخوا خو به دغه څه وایي ورته پتاسې او دالچیني دغه لاچي دانې دا لاچي دانې مونګفلي دا خو پکې اوس راووته دوستانو عزیزانو نکاحګانې اسانې کړي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو نکاحګانې اسانې کوئ چې کله یو نکاح اسانه شوه نکاح عام شوه معاشرې نه به ټولې برایانې ختمې شي ټولې برایانې به ختمې شي څومره بدکارۍ نن سبا شروع رب یقین وکړه رب یقین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې زما په امت به یو داسې وخت راشي چې دینداري به پکې ډېره زیاته وي او بدکاري به پکې بېدیني به پکې ډېره وي صحابي رسول ته تپوس کوي د الله رسوله ولې ابو مسلمانان دی
دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې نه مسلمانان به د کبایر مرتکب د کبیره ګناهونو وډیر د سود لین دین مخکول عام کوي د زنا لین دین مخکول عام کوي د شراب لین دین مخکول عام کوي بڑا بس پری دی کیا دي د خپل عمل دې زما خپل عمل دې کوشه کارې کوشه زما کې څه نه څه بل کار شي دا ټول هم دکل لو روانه ده چې چاته څه د نیکۍ خبره کوي په جواب کې ته مولانا صاحب خپل موزه اودس کوا خپل امامتي کوا څه چې د په کار کې کار ساتي هم دک کسي مدد فتنهګر انسان دی شیطان دی مغرور دی بدمعش دی اسنه نقصان ده ته ورسه ته وایي چې بس ان الله يأمر بالعدل والإحسان الله رب العزت تعالى د څه شي امر کوي د عدل او د احسان د امر کوي نن سبا قرآن تعلیمات پرېښو دین تعلیمات مو پرېښو دکا چې مور خپل ته مطالبه وکړي چې یاره د زوی له واده وکړه ورته چې په خپل خو ودرېږي که نه خپل خو ودرېږي وګټي تعلیمونه به وکړي بوډای کی چې کله ښه بوډا کی دا یې مسورې که په نوکرۍ پسې دا کله یو ځای سی وي ورکړی کله بل ځای سی وي ورکړی کله بل ځای سی وي ورکړی چې ښه مکمل بوډا کی ویې غورځئ او سر یې سپین شي یا ګنجې شي یاره چې زوی دپاره یو نکاح کوه زه هلک دی که نه لا وړوکی دی ماشوم دی وایي څه وایي وی لا وړوکی دی ماشوم دی بیا هغه یا یو بچی شوي یا دوه بچی شوي دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ د الله رب العزت د دین پسې ټوکې مه کوئ رب العالمین انسان ته مهلت ورکوي خو ډېر زر بیا انسان ونیسي تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو سړی راغی صحابي راغی د الله رسوله څه درک نه لري نبی علیہ السلام خو دا ورته ویلي شوي چې د تبرګۍ روانه لاړ شه ځنګل له لرګي راوباد کا راوړه څه مزدوري وکړه نه نبی علیہ السلام په معنا څه پوهېدو چې د دې انسان قسمت دلته کې بند دی ستا د قسمت د سیوا کولو دپاره ورته یې نکاح وکړه لاړ نکاح یې وکړه په دوباره ورته یې د الله رسوله بیا هم څه درک نه لګي ولاړ شه بله نکاح وکړه بل یې درې ودونه یې وکړل بخاری شریف کی روایت کی راځي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا دا صحابي په مسجد نبوي کې ولیدو تاسو ته وکړو په میاس کې پکې لس کا 12 ورځې تیر تاسو ته وکړو چې بلکې وخت سم تیریږي صحابي ورته د الله رسول ډېر زیات کله وخت تیریږي ډېر خوشاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی چې کله ته یوازې ستا یوازې قسمت و دویم در سره یو ځای شو دوه قسمته شو درې قسمته شو څلور چې کله څلور شوې سره دریو ښځو قسمت ستا په لاس باندې شو رب العالمین د رزق وعده کړي دا دریو واړو رزق ستا په لاس باندې ملوي نن سبا په واده وي بچي له واده کوو ورته چې په خپلو خو ودرېږي دا خبرې د هندوانو دي دا زموږ خفه کېږئ مه دا څومره دا جنج چې جنج ځي دا نن سبا دا جنج کې دا ګورې په دین اسلام کې ګورې نشته دا ګورې د هندوانو رسم دا سپېلني چې لوګې کوي دا نظر ماتي دا ګورې د هندوانو رسم دی دا د هغو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ښودلې خپل تجارت لځې خپل دکان لځې خپل کار روزګار لځې دکان کولاو کې سوره رحمان پکې ووایا سوره مزمل پکې ووایا یو بل سورت پکې ووایا دا خو نه چې بس موږ ولا راځي بس زنګوالي ټینګي د نیولې او بوزه ورته وي ته وته لس شل واچي بل وته لس شل واچي بس رواني په مخ کې رواني دا خو د هندوانو رسم روایت تاسو ته خبره ده چې دا به خبره ده علاقه وزره کاله زوړ تاریخ لري سوره وزره کاله زوړ تاریخ لري وزره کاله کې څو سلطنت اته سلطنت په دې ځای باندې تیر شوي دي اته سلطنت پاتو سلطنتونه بعد د زموږ د پښتنو ته چې کله اسلام راغی نو دا مسلمانان شو تاسو لږ تاریخ وایئ تاسو تاریخ نه خبرې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دین راوړلو نو دین چې کله
صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته وښودلو، هغوی په ټوله دنیا کې عام شو، هر ګوټ ته ورسېده، ټول دنیا کې عام شو دي. نن تا ته د دین د مسلې پته شته، نو ته بې ځان نه پوهېږې. زه په دې جومات کې امام یم، ته په رب یقین وکړه داسې یو کس چېرته ما ته نه دی راغلی او ما ته یې ویلي چې استاد جي اودس مې داسې کړی دی دا ټیک دی، مونځ مې داسې کړی دی دا ټیک دی، معاملات لین دین مې داسې کړي دي ټیک دي. هر یو سړی نن ځان ته ټیک دی. نن سبا هر سړی ځان ته مفتي دی، ځان ته فتوې ورکوي، ځان ته لین دین کوي او ځان ته دغه کوي. دوستانو عزیزانو دا دین یتیم نه دی. الله رب العزت تا ته ژوند درکړی دی، رزق یې درکړی دی، مازغه یې درکړي دي، عقل یې درکړی دی، هر څه یې درکړي دي. که ته دا دعوه کوې چې زه په هر څه باندې پوره یم، دا ته په غلطه باندې ته صریح غلطۍ باندې. زه ته اوس هم وایم چې زه ځان ته په طور طالب علم اوس هم طالب علم یم. اکثر داسې علما راشي دلته راشي ما ته بیان کوي چې استاد بیان کېږي بلکل په سر سره ذات مې کامل نه دی. کامل ذات یو وحده لا شریک دی، هغه رب العالمین دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي. دوستانو عزیزانو بیا د موضوع بدلیږي چې الله رب العزت دنیا کې د آبادېدو دپاره اصول پیدا کړي چې دنیا په آبادي کې څنګه، او د هغې اصول په نسبت باندې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راولېږل او بي بي حوا یې د پختۍ نه پیدا کړه. او چې کله سحر او ماښام به د هغې جوړه اولاد کېدل. څه به کېدل؟ سحر به چې کوم جوړه اولاد وشو هلک او جینۍ هغې به په خپلو کې ماښام به چې کوم جوړه اولاد وشو هغې به په خپلو کې وروڼه خوی. سحر به ماښام یې سره نکاح کېده، نو ماښام به سحر یې سره کېده، دی به په خپلو کې پرتې وو. دغه رنګې رو دنیا آبادۍ سیوا کېده. تر نوح علیه السلام تر زمانې پورې دغه سلسله روانه ده. او چې کله نوح علیه السلام ته آدم ثاني وایي، نوح علیه السلام ته څه وایي؟ آدم ثاني. نوح علیه السلام ته دوره پورې ټول انسانان پیدا شو، د ټولو غرونو ګورډي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. وی د هغې په وخت کې د آدم علیه السلام د وخت نه والې نوح علیه السلام په وخت پورې د هر انسان د بلوغت وخت چې کوم 300 کاله 300 کاله کې به الګ ځوان کېدو. دا نن سبا چې 15 کاله کې الګ څه شي؟ ځوان شي. همدغه رنګې هر انسان به 300 کاله کې الګ بشو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول واقعات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته بیان کړي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. الله رب العزت فرمایي چې څومره پیغمبران ما تا نه مخکې راغلي ما ته ټول بیان کړي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به ورته ډېر په توجه سره دې خبرې ته غوږ نیسي. نوح علیه السلام موږ راولېږلو فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 900 کاله پورې دې ته راولېږلو. مفسرین فرمایي چې ظاهره خبره دا ده چې 900 کاله یې د خلکو ته راولېږلو، 150 کاله یا 300 کاله مخکې دې وړوکی او چې دې وړوکی د وړوکوالي نه پس د هلکوالۍ نه پس د خلکو ته راغلی د خلکو ته به یې مینتونه کول، مه کوئ داسې مه کوئ، د الله نافرماني مه کوئ. قومونه پکې لاړل تېر شو، پکې قبیلې پکې لاړې تېرې شو. د به دې خلکو ته یې مه کوئ تر دې پورې چې خپل زوی نافرمانه و. الله رب العزت ورته څه ویل چې کښتۍ جوړه کړه، د هر جنس نه پکې جوړه واچوه. خپل زوی خپل قوم ورپسې خنداګانې کولې. توبه نعوذ بالله. نوح علیه السلام څه چل کوي؟ په وچه باندې کښتۍ جوړه کړه. چې کله طوفان راغی بې ځمکه خوټ کېدل شروع شو، اوبه د ځمکې د خوټ کېدل شروع شو، غرانې. نو
نوح علیہ السلام خپل زوی ته لاس کولو الله رب العزت ورته څه فرمایي یا نوح انه ليس من اهلک دا زوی ستا د اهل نه دی کله ستا د اهل نه وي ستا خبره به منله په ظاهر خبره باندې په ظاهري طور باندې وګوري د تا نه پیدا دی ستا زوی دی او چې ستا خبره ونه منله ستا د اهل نه دی انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی هغه دپاره د ټولو نه آسان عمل دا دی چې رب العالمین زیات د رب العالمین څه چل کوي رضا ساتي او که چېرې رب العالمین رضا ته نه ساتي او د رب العالمین سره ته همیشه دپاره هغه چیلنج کې او د رب العالمین قهر ځان طرف ته متوجه کې یو ورته ځان کلک ستا د وجې نورو خلقو باندې عذاب راځي په ځمکه چې عذاب راشي طوفان راشي قهر راشي زلزله راشي بې ګناه پکې ځي سیلاب راشي بې ګناه پکې ځي خدا شکر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ان تاسو کو د الله رسول چې پس مګه باندې عذاب راشي ټول خلق اوسې ختم کی وبا راشي ختم ټول خلق ختم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په دې وبا کې په دې مرض کې په دې طوفان کې په دې سیلاب کې په دې قهر کې ټول لاړ شي صحابه کرام ته ډېر په حیرانۍ سره تاسو کوي د الله رسول ورځ په محشر ټول یو ځای ودرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي نه ګناهګار یو طرف ته کیږي بې ګناه الله رب العزت ته لرکوي یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې څومره په ځمکه باندې قهر راځي د ګناهګار د لاسه دا نن سبا د ګرانۍ د قهر نه دی راغلی څومره غټ قهر راغلی هر یو سړی پریشان دا قهر نه دی هر یو سړی په تکلیف بیمار شي نو د بیمارۍ دپاره ورسره پیسې نشته د کور د خرچې دپاره ورسره پیسې نشته بیلونه راشي نو بیلونه ته ګوري که بیلونو پیسې ورکوم دې بله د بیمارۍ سره به څه چل که د بیمارۍ له پیسې ورکوم د ماشومانو د سکول فیس به څنګه چل که یو طرف ته څادر راکاږي نو بل طرف ته خپې ښکاره کېږي که خپو ته یې راکاږي نو سر ښکاره کېږي دا حال دی دا صورتحال دی نن د مسلمان لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو شکر وباسئ زه به درته سیوا کړم او که تاسو ناشکري کوئ نو زه به په هغه شته باندې هم صحیح ورته ستومانه الله رب العزت د دنیا نعمتونه هر څه درکړي هلته کې نکاله وشي نو زه 1500 روپۍ به درته درکړي چې بیا واپس راشي که نه یاره استاد ویل د ماشوم باندې څومره یې پرې ولزول یاره یو شپږ نیم لکه یې پرې لزولي وي د نکاح دپاره به ملا صاحب ته ځان غریب کي فقیر به کي عاجز به کي ځان مبینتونه به ورته وکړي دا 1000 روپۍ والا که نه 1500 بدله بیا درته یاره مړه دا مولانا صاحب وي دا ملیان په پیسو باندې څه کوي هغه ملیان خو لکه ماران په شان خاورې خوري نور هېڅ نه خوري دوستانو عزیزانو مه کوئ رب العالمین سره داسې دغلاپن مه کوئ دوه طرفه دوه مخونه ورسره مه چلوئ رب العالمین سره ګورې سیاست نه کېږي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور چې ستا په زړه کې چې کوم خیانت کومه اراده پرته ستا د زړه مضبوطه سوچ دپاره راوستې نه الله رب العزت وایي چې دې نه خبر ده دوستانو عزیزانو الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او د خبرې لوبې لوباب مقصد دا دی چې زمونږ په معاشره کې نکاح چې عامه شوه ګناهونو دروازې به بندې شي او که چېرې د نکاح عام نه شو دکه رسم او رواجونه مخمل کړي وي یاد وساتئ چې بدکارۍ به هم ډېرې وي عذابونه به هم ډېرې مختلف قسمه عذابونه به د باندې راځي او تاسو به صحیح وایئ یا الله دعاګانې به نه قبلېږي بزرګان به دعاګانې غواړي علما شیوخ به دعاګانې غواړي دعا به نه قبلېږي وجه څه وجه ده چې رب العالمین حکم نافرماني مو کړې الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین